کابل ته د سولیز کاروان له رارسېدو وروسته اوس دا ځوانان د امریکا، روسیې، ایران او پاکستان سفارتونو خوا کې نږدې پر لټ ته دوام ورکوي چې دغه هیوادونو ولسونو ته پیغام ورکړي چې حکومتونه یې په جګړو کې ښکیل او افغانان د دوی د تپل شوې جګړې قرباني دي. موږ باور لرو د امریکې ولس چې تاسو نه یاست خبر. تاسو ته ستاسو ادارې ویلي دي چې موږ هلته د تروریزم ختمولو ته تللي یو، تروریزم له منځه وړو. خو تاسو له خپل حکومته پوښتنه وکړئ چې دوی د تروریزم کرلو ته راغلي که د تروریزم ختمولو ته راغلي. د افغانستان د ټول ملت رایه دا ده چې دوی دلته د تروریزم کرلو ته راغلي دي. موږ ناځوانه خلک په بیل کوي د امریکې ولسه. له هلمنده تر کابله دا پلي سوله غوښتونکي ځوانانو مشرتابه وایي هغه هیوادونه چې پر افغانستان یې بریدونه کړي او ناکام تللي نه باید پخوانۍ تېروتنې یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار کړي. دا ځوانان وایي افغانان ترهګر او جګړه غوښتونکي نه دي او دوی د نړۍ سخت ژوند درلودونکی ولس دی. او زموږ وروستۍ هیله همدا ده چې ملتونه به مداخله کوي. نو حکومتونه خو یې لړي، حکومتونه جګړې جوړوي، حکومتونه شر جوړوي، حکومتونه د سرونو سوداګري کوي. زما هیله دا ده چې دا پیغام به تر تاسو ورسي او تاسو ویښ خلک یاست او بېرته به دا خبرې د ټولنیزو رسنیو په واسطه موږ اورو. دا خلک وایي د افغان جګړې ښکیل لوري په خپله خوښه نه بلکې جګړو ته مجبور شوي دي. دوی ته په لاره کې طالبانو اعتراف کړی چې لږ جګړو ستړي شوي او حل لار ترې ورکه ده. سیاسیونو هم ملامت وګڼل شو چې د سفارتونو په خوښه یې ملتونه سره ویشلي دي او دوی نور دا ډول وضعیت نشي منلی. خو غوښتنه دا ده چې د جګړې ښکیل لوري د ملت ته مراجعه وکړي. ملت سوله غوښتونکی ده او دوی یې ساتلی شي. د خپلو سفارتونو د خوشحالولو لپاره همیشه دا چغه وهلې ده چې تاجک د پښتون دشمن دی، پښتون د تاجک دشمن دی، جنوب د شمال دشمن دی، ختیځ د جنوب دشمن دی، لویدیځ د ختیځ دشمن دی. او تاسو دروغجن خلک یاست. سولی کاروان په سیاسونو غږ وکړ چې د پښتون، تاجک، هزاره او ازبک قومونو ترمنځ تعصب او جګړو ته لمن مه وهئ. دا کاروان په لښکرګاه کې له یوې چاودنې وروسته پیل شو او 30 ورځو کې تر کابل نږدې 800 کیلومتره لار طی کړه چې د سولې پیغامونه یې له ځان سره لرل.